د وخت کیسه له لمره تر ساعته. آیا که ساعت نه وی موږ او تاسې به له څه پوهېدو چې اوس کوم وخت دی؟ چاته دا فکر ورغی چې باید وخت اندازه شي او هغه چا چې ساعت اختراع کړ له څه پوه شو چې اوس ساعت څو بجې دي؟ سلامونه درنو لیدونکو، راځئ چې نن ورځ د ساعت د اختراع په هکله خبرې اترې وکړو. را سره تر پایه ملتیا وکړئ. د هر څه نه مخکې لومړی راځم دې ته چې وخت څه شی دی. وخت هغه مفهوم دی چې موږ او تاسې نه لیدلی شو او نه یې لمس کولی شو، خو زموږ ژوند د وخت سره تړلی دی. همداراز وخت داسې یو طاقتور ملګری دی زموږ چې تل خاموشه وي خو مخ پر وړاندې روان وي، او بې له وخته ژوند تېرول د بلبل بې اوازه غږ دی چې ډېر ښکلی ښکاري خو نه اورېدل کیږي. اوس راځم د انسان لومړني ساعت ته. د وخت پیژندنه د انسان د لومړنیو وړتیاو څخه وه. یعنې کله چې انسانانو کرنه شروع کړله، تجارت یې پیل کړ، ښارونه یې جوړ کړل، نو دې ته اړ شو چې باید پوه شي چې څه وخت دوی کار شروع کړي، څومره وخت خپل کارونو ته ورکړي او څه وخت استراحت وکړي. نو دوی د طبیعت نښې نښانې مطالعه کړي چې لمر یې ځان ته په نښه کړی و چې د سحر د راختو سره، د غرمې کېدو سره او د ماښام د لوېدو سره به دوی د خپل ورځني وخت اندازه کو. دویم، سپوږمۍ ځان ته په نښه کړې وه چې د ورځې او میاشتو پیژندنه به یې د سپوږمۍ له طریقه کوله. همداراز ستوري هم ځان ته په نښه کړي وو چې د شپې مهال د راتګ څخه به خبرېدل. نو دا عادي ساعتونه وو د هغه وخت چې خلک په هغه وختونو کې د ساعتونو، دقیقو او ثانیو څخه ناخبره وو. وروسته له طبیعي نښو نښانو څخه خلکو ځان ته ابتدایي وسایل جوړ کړل چې یو تن له هغو لمریز ساعت دی چې یو ډبره او یا هم یو لرګی به یې د ورځې لخوا لمر ته ودراوه او د هغه د سیوري له طریقه به دوی پوهېدل چې اوس ساعت څو بجې دی او د ورځې کوم وخت دی. د دې ساعت څخه په چین او مصر کې او همداسې نورو سیمو کې هم ګټه اخیستل کېدله، خو یو خبره ده چې دې ساعت یوازې د ورځې لخوا خلکو ته ګټه رسوله، د شپې لخوا چا نشو کولی چې ترې ګټه واخلي. همداراز خلکو د اوبو ساعت هم ځان ته اختراع کړی و چې یو لوښی او یا هم یو کاسه به له اوبو څخه ډکه وه او څاڅکې څاڅکې اوبه به ترې څڅېدلې چې د اوبو د کموالي له طریقه به خلکو ځان ته د خپل ورځني وخت اندازه کو. همداراز شمعي ساعت او یا هم د شګو ساعت اختراع شوی و چې خلکو ته به یو مشخص وخت ښوده چې د 15 دقیقو څخه نیولې تر 1 ساعته پورې چې خلکو ته به خبردار ورکو چې ستاسو دومره وخت ضایع شوی دی. نو دا یو ساده ساعتونه و د هغه وخت، خو د خلکو درناوی په هغه وختونو کې ځکه چې د ټولنې وخت یې تنظیم کړی و. وروسته له ابتدایي وسایلو څخه میخانیکي ساعت جوړ شو. میخانیکي ساعت هماغه د کلیساو زنګونه دي چې په 14 او 14 پیړۍ کې د اروپایانو لخوا دا ساعتونه جوړ شول چې د چرخونو، د رسۍ او د وزنونو په واسطه یې کار کو او هر یو ساعت بعد به یې زنګ واهه او خلک به خبردار کول چې اوس دغه وخت دی او دغه بجې دي او 1 ساعت تیر شوی دی. خو دلته یوه پوښتنه رامنځته کیږي چې اروپایانو په هغه وخت کې چې میخانیکي ساعت اختراع کړ په کومې طریقې سره جوړ کړی و چې هر یو ساعت بعد به یې زنګ واهه؟
ځواب یې دا دی چې دوی د لمر له حرکت سره خپل ساعتونه سمول. د لمر د ساعت او میخانیکي ساعتونو ترمنځ به یې پرتله کوله، بیا به یې دا ماشین تنظیموو. نو په دې شکل له دیني مراکزو سره یو ځای وخت هم یو سپېڅلی مفهوم شو. انسان نه یوازې د وخت د اندازې وسایل جوړ کړل، بلکې وخت یې منظم کړ، قید یې کړ او خپل خدمت ته یې ودراوه. په 18مه او 19مه پیړۍ کې دا چې د خلکو سفرونه ډیر زیات شول، د یو ځای نه به یې بل ځای ته سفرونه کول، نو دوی دې ته اړ شول چې باید یو واحد او معیاري ساعت له ځان سره ولري چې په سفرونو کې هم د وخت او زمان څخه خبردار واوسي. نو همدا و چې په نړۍ کې د وخت زونونه پیل شول، ساعتونه لا هم دقیق شول او بېلابېل ساعتونه جوړ شول چې یو تن له هغو پنډولم ساعتونه و. پنډولم ساعتونه په 1655 میلادي کال کې هالنډي عالم کریسټیان هویګنز د پنډولم پر اساس ساعت اختراع کړ. دا د وخت اندازه کولو ډیر دقیق سیستم و. پنډولم په منظم ډول خوځېده او د خوځښت ساعت ته د دقیقې نظم ورکاوه. همداسې جیبي ساعتونه، برېښنایي ساعتونه هم اختراع شو او اتومي ساعتونه هم جوړ شو چې نن ورځ تر ټولو دقیق ساعتونه اټومي ساعتونه دي. دا د اتومونو د خوځښت پر بنسټ کار کوي. که څه هم نن سبا موږ او تاسې ډیر دقیق او بېلابېل ساعتونه لرو، خو انسان د وخت احساس له فطرت څخه اخلي. لکه د بېلګې په توګه که یو شخص وږی شي نو له ځان سره وایي چې وخت تیر دی، زه باید ژر ډوډۍ وخورم. او یا هم چې کله یو شخص خوشحاله وي نو د هغه وخت پر هغه ډیر ژر تیریږي. نو دلته په اصل کې موږ او تاسې ویلی شو چې د انسان دماغ هم یو نوع ساعت دی. که موږ او تاسې بیا هم ووایو هغه چا چې ساعت اختراع کړ له څه پوه شه چې اوس ساعت څو بجې دي، ځواب یې دا دی چې هغه د طبیعت له نښو نښانو څخه، د لمر څخه، د اوبو حرکت څخه او د شمعي سوځېدنو څخه کار واخیست، وخت یې اندازه کړ، ثبت یې کړ او بیا یې داسې وسایل جوړ کړل چې خلکو ته د وخت اندازه وښیي. یو بل لنډ ځواب هم دا دی چې هغه چا چې ساعت اختراع کړ وخت ته یې کتنه وکړه، فطرت یې مطالعه کړ او تجربه یې وکړه او بیا یې یوه وسیله جوړه کړه چې دا وسیله نورو ته هم وښیي. د ساعت اختراع یوازې یو شخص او یو کس ته نشي منسوبېدلی، ځکه چې دا د نسلونو یوه اوږده هڅه وه. خو بیا هم باید د ځینې اشخاصو نومونه له تاسو سره شریک کړم چې یو تن له هغو زو چانګشي دی. زو چانګشي د وخت د محاسبې دقیقې طریقې وړاندې کړې وې. ابن یونس د اوبو ساعت په پرمختګ کې مهم رول لاره. کریسټیان هویګنز د پنډولم ساعت اختراع کوونکی و او همداسې الجزري د ټولو د ساعت د اختراع او پرمختګ په بهیر کې مهم رول لوبولی دی. که موږ او تاسې له دې ټولو بهیرونو راتیر شو، نن سبا ډیر سمارټ ساعتونه لرو چې نه یوازې موږ ته وخت او زمان ښیي، بلکې زموږ قدمونه، د زړه درزه، د تبې درجه او حتی تر دې چې زموږ ایمیلونه کنټرولولی شي. نو په پایله کې ویلی شو که چا د وخت درناوی وکړ نو دا په دې معنا چې د ژوند درناوی کړی. که چا خپل وخت په سمه توګه وپېژانده نو دا په دې معنا چې خپل ژوند یې په سمه توګه پېژندلی. نو دا وه د ساعت د اختراع یوه لنډه او خوږه کیسه. تر بلې معلوماتي خپرونې تاسې په لوی او څښتن تعالی سپارم. ښې چارې، بیا لا پامه.